زما پوښتنه دا ده چې د قدر شپه کې څه پیښیږي او له تقدیرونو ټاکلو سره یې اړیکه څه ده؟ مننه صافی صاحب. د قدر شپه ډېره عجیبه شپه ده. هغه دا چې دوه ډوله دغه پکې کېږي. یو دا چې ملایکې د جبرائیل امین په مشرۍ علیه السلام په مشرۍ باندې ملایکې ځمکې ته راکوزیږي. په دې شپه کې ملایکې د لوح محفوظ نه هغه څه چې الله پاک دوی ته امر کوي او ورته ښیي، دغه جزئیات د انسانانو د ژوند دا ټول راخلي، لیکي. حتی په حدیث شریف کې راځي چې د قلمونو غږونه شوري څه هغه بلا تشبیه بازار کې او دغه روان یا سړی او چیرته دغه کې شرق او شروق د لیکلو یا دغه کنه مثلا د ملائکه هغه د انساني تشبیه بلا تشبیه چې مثلا یو څوک دفتر کې ناست یو کارونه کنه لیکل یو شرق او شروق د قلمونو ورقه تا وکړه دا یو فضا ده بره په اسمانونو کې چې دغه الله پاک د ملائکه ته دغه د انسانانو د یو کال پلان د یو کال راتلونکي د کال چې روان دي دغه شپې نه تر راتلونکي دغه شپې پورې دغه د انسانانو دغه ټول پلان الله پاک د لوح محفوظ نه دغه ملائکه ته ښکاره کوي، امر ورته کوي چې دا تقدیرونه سره ولیکي. په دې تقدیرونو کې مثلا لیکل کېږي چې ابراهیم صافی به په دې کال کې څه کوي، زبا په دې کال کې څه کوم، نور ملګری به په دې کال کې څه کوي، څوک به فقیر کېږي، څوک به غنی کېږي، څوک به مري، څوک به ژوندی کېږي. دغه تقدیرونه او اقدار چې ورته وایي دا ټول په دې شپه باندې انسانانو ته لیکل کېږي، ملایکو ته وظیفه ورکړل کېږي، یعنی چې دغه پلان چې الله پاک ورکوي دا تطبیق کې په دغه راتلونکي کال کې مخکې خوشته ده دغه تقدیرونه الله پاک ټول ټاکلي دي، خو ملایکو ته دغه تقدیر د پلي کولو برنامه ورکوي. مثلا په دې کال کې څومره کسان مري د دوی تقدیر ټول ملایکو ته ښکاره کېږي، امر ورته کېږي دا کار وکړي. بیا ترڅنګ بل دغه دا د بل اړخ دا دی چې د ملایکې راکوزیږي ځمکې ته راځي، ځمکې ته نازلیږي. په ځمکه کې مثلا څو دلایل لپاره دوی راکوزیږي. یو دا چې د الله پاک د اوامر تطبیق په ځمکه کې، بل دا چې برکت راوړي ځمکې ته، د برکت وویشي په انسانانو باندې، بل دا چې د ملایکې د دې شوق او اشتیاق لري، د دې علاقمندي لري چې راشي او د الله پاک د ځانګړو بندگانو ترڅنګ د دوی په دیدار مشرف شي، راښکته شي ځمکې ته راشي وګوري چې د الله پاک بندگان څه کوي، څه دغه کوي، خصوصا هغه کسان چې عبادت کوي په دغه شپه باندې، شپه ژوندۍ کوي، رڼا کوي د شپه، د دوی ترڅنګ راځي او په دوی باندې د الله پاک رحمت، برکت او سکون نازلوي. په دغه شپه کې د ملایکې چار چاپیره له انسانان راتاوي. یو هغه انسانان چې دغه ملایکې څنګ ته ځي دوی خوشاله ډاډي، دغه خوشحالي چې مخکې موږ د شپې علایمو کې ویل په دې خاطر ده چې په دغه شپه کې انسانان غواړي چې ځانګړی مثلا دغه د الله پاک رحمت، برکت او دا شیونه نازل کړي په انسانانو باندې، سکون او آرامش او دغه خوشحالي او دا هر څه د ملایکو له نزول سره کېږي، دوی راځي. بل دغه دا دی چې مؤمنان وهڅوي، د دوی پر راتګ باندې مؤمنان هڅول کېږي، مؤمنانو شوق پیدا کېږي، په زړه کې یو شوق کوي د شپه رڼا کې، یعنی یو ډول سپورټ ورکوي، ملاتړ یې کوي چې زړه کې خوشحالي شوق دی راځي چې عبادت وکړي، مست داسې د عبادت چې انرژي لري، ستړی کسل او تنبل نه، خو په شرط د دې چې ته په دې نیت باندې ویښ شوی او د دې شپې د اخیره برخه چې دا نو به خاصو خلکو ته ځانګړې شوې ده چې مؤمنان دي او الله پاک غواړي چې دغه شپه دغه خلکو ته ځانګړې کې خو وروستۍ برخه کې. او بل دا دی چې هر شپه الله پاک اسمان لومړی اسمان ته راکوزیږي د حدیث په بنسټ، نو په دغه شپه چې الله پاک هم اسمان ته راښکته کېږي او غږ کوي چې هل من مستغفر فاغفر له، آیا څوک شته دی چې بخښنه وغواړي چې زه ورته بخښنه وکړم، آیا څوک شته چې دعا وغواړي چې زه ورته دعا وکړم، دعا یې ومنم. نو زما ملګرو ته دا خواست دی چې په دې شپه کې څومره چې کولی شئ عبادتونه وکړئ، ذکر او اذکار وکړئ، او ترڅنګ مثلا نور هغه ذکر او اذکار چې دی دعاګانې دي، هر مشکل چې لرئ، د سولې مشکل نشته، امنیت نشته، فقر دی،
په همدا شپه ده کنه راځي د وطن د پاره د خلکو د پاره د ځان د پاره د خپل والدینو د پاره په همدې شپه عبادت وکړو دا خو بهترینه شپه ده چې موږ پکې عبادت کوو یو موقع ده چې کله په دې شپه موږ عبادت وکړو نو د زرو میاشتو عبادت به مو کړی په دې شپه کې او بل دغه د روزي خبره په دې شپه کې دا ده چې الله پاک په دې شپه کې د انسانانو د لپاره تقدیر لیکي دغه ملائکه ته ورکي چې راکته شي او دغه وکي دغه تقدیرونه وویشي په خلکو باندې په دغه باندې مال متا د دنیا برکات نور دغه کوم دغه چې دي دغه تاسو زمکه ته انتقال کوي راشي بیا چې کله سحر کې د ملائکه زی جبرائیل امین علیه السلام د دوی دغه ټول ملائکه مشرکی دوی د انسانانو د عبادت کړه ټول ریکارډ کوي ټول ځان سره ثبتي بیا یوړي بر اسمان ته انتقالي